بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. دا وظیفه د سوره کوثر وظیفه ده. محترمو، سوره کوثر ورکوټ شان صورت ته تقریبا هر یو مسلمان ته دا سورت مبارکه ورزي او ماشومان ته هم دا سورت مبارکه یاد وي. نو عزتمندو، ډیر ورکوټ او مختصر ترین سورت ته په ظاهره کې خدا ورکوټي صورت ښکاریږي، مګر د دې چې څومره فضایل دي، د دې چې څومره برکات دي او د دې چې څومره فائدې دي، نو زما محترم هغه د بیانولو محتاج نه دي او نه هغه په بیان کې راځي، ځکه چې د الله رب العزت د کلام بسړی څومره فضایل بیان کې سړی بستړي شي، لیکن د الله رب العزت د کلام پاک چې څومره فضایل دي، برکات دي، هغه به ختم نشي. به هر حال زما محترمو، کو څوک ډیر زیات هم ځپلی شي وي او څوک ډیر پریشان وي د غربت د وجنه، د تنگ دستۍ د وجنه، د پریشانۍ د وجنه، کو څوک دا غواړي چې زما د پریشانۍ د ختم شي، د پریشانو ځپلی یم، تنگ دستۍ ځپلی یم، دغه رنګ غریبۍ ځپلی یم او ډیر زیات پریشان یم، زه دا غواړم چې الله جل شانه ماته د حلال او مال او دولت راکړي او حلال او رزق ماته الله جل شانه دومره را نصیب کی چې زه په خپل ضرورت هم پوره کم او زه په د نور خلکو مدد هم وکم. نو زما محترمو، کله چې هم د الله رب العزت نه د مال او دولت سوال کوي، نو د حلال او مال او دولت سوال کول پکار دي. او دویم زما عزتمندو دا دی چې نیت په دې کې دا کوي چې زب د الله جل شانو د مخلوق سره هم مدد کوم، د الله رب العزت مخلوق سره به همدردی کوم. په دې نیت باندې تاسو دا وظیفه او دا عمل وکړئ او زه تاسو ته ګارانټي سره ویم چې الله رب العزت په مال او دولت ضرور درکړي، کدا دوه خبره تاسو خپل ځان کې راوستي. یو دا چې د الله رب العزت تمام مخلوق سره، خصوصا انسان سره او بیا خصوصا مسلمان سره همدردی کول، چې د نیت او دا جذبه تاسو په زړه کې موجوده وي. او دویم دا چې زما عزتمندو، الله رب العزت ته ماته د حلال او رزق راکړي، د حلال او سوال تاسو کوي. به هر حال زما محترمو، که څوک دا غواړي چې الله رب العزت دې ماته د حلال او رزق او دولت، مال دولت را نصیب کړي، نو زما عزتمندو تاسو به څه کوئ؟ د وظیفې د کولو دپاره به تاسو څه کوئ؟ تاسو به د لونګو 3 دانې راواخلئ. کله چې مو د لونګو 3 دانې راواغشتې، نو په دې باندې به د سوره کوثر ورد او وظیفه کوئ. تفصیل او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. پاغي به تاسو دا وظیفه کوي او دا 3 ورځې وظیفه ده. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ، هم د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه تاسو کروڑپتیان جوړ کړي او دومره مال او دولت به کریم رب درکړي چې تاسو ته به سنبالول مشکل شي او تاسو به د هغې په حساب کتاب باندې هم نه پوهیږئ چې ما سره څومره مال او دولت دی. او دا به زما عزتمندو ټول پټوله د سوره کوثر برکت وي. به هر حال زما عزتمندو، مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده چې د لونګو 3 دانې به تاسو راواخلئ، په هغې کې به یو دانه تاسو راوچته کوئ یا به خپل مخې ته کېږدئ. لومبه به 21 مرتبه 21 پیره تاسو درود شریف وای او بیا به 721 مرتبه 921 پیره به سورۃ الکوثر ولولئ او اخره کې بیا 21 پیره یعنی 21 مرتبه به تاسو درود شریف وای. نو د لونګو په یو دانه باندې به تاسو شوف کوي. دا رنګ زما عزتمندو، په 2 مرز باندې چې په کم ټیم باندې تاسو دا وظیفه کړی و، هم په هغه ټیم باندې او بیا 2 دانه تاسو د لونګو راواخلئ، 21 مرتبه درود شریف او 721 مرتبه سوره کوثر
یعنی 921 پیره او بیا 21 پیره درود شریف به تاسو په دویمه دانه باندې شوف کوي او هغه بم کېږدئ او بیا به زما عزتمندو دریمه دانه تاسو را واخلئ 21 مرتبه 21 پیره به تاسو درود شریف وایي او 721 مرتبه یعنی 921 پیره به سورت کوثر وایي او بیا به 21 پیره تاسو درود شریف وایي و زما عزتمندو د لاوانګو دریو دانو باندې تاسو درې ورځې وظیفه او عملو کو دې سره به کوي تاسو سره د طریقې سره به تاسو طریقه به دې سره تاسو دا کوي چې یو دانه به تاسو ځان سره په بټوا کې وساتئ که بټوا کې تاسو ته سنبالول ګران وینو په جیب کې به وساتئ او که جیب کې ساتل ګران وینو کپڑا وغیرہ کې به وتړئ او مټ باندې به تاسو وتړئ او دا رنګ زما عزتمندو دویمه دانه به تاسو په کچن کې کېدئ څوک ولا کچن وای څوک ولا منډو وای څوک ولا د اور بلولو ځای وای خو پاغي کې سلوخي وي پاغي کې به تاسو کې او درېمه دانه د لونګو هغه به تاسو را واخلئ که سپین زروي او که سره زروي یعنی پکور کې تاسو کالی کم ځای کې پراته وي نو په کالو کې به تاسو هغه درېم نمبر دانه به کېدئ تاسو سره به زما عزتمندو دومره مال او دولت راشي چې خلک به تاسو ته حاریان شي تاسو ته به خلک حیران شي تاسو به خلکو له قرضې ورکوي اول خو به خلکو تاسو له قرضه درکوله اوس به تاسو خلکو له قرضې ورکوي نو زما عزتمندو ډیر بهترین او جامع صورت مبارکه دی د الله رب العزت د کلام پاک یو ډیر لوی جامع د فضیلتونو او د کمالاتو نه ډک صورت مبارکه دی د خپل د فیدې د پاره د مال او دولت او د رزق نه د تنګ نه د خلاصېدو لپاره زما عزتمندو دا وظیفه او دا عمل تاسو ضرور وکړئ زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډېره زیاته خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ د لوی الله په امان